اوس روژه ده وینه د شپې خلک ډېر ورته راځي راتاسولو هوا نو ماشاءالله داسې هوا ده چې سم د پسرلي هوا ده خو نو خلک راځي کښېني ډېر ښایسته ځای دی دا ګلان هم سوکا سوکا چې پسرلی کېږي نو ښه ښایسته غټه فواره ده خلک راځي ورته درېږي دلته نو بس ډېری خلک د عکسو لپاره هم راځي وینه یې د اوبو سره ډېر خوند کوي عکس اخیستل خلک راځي پر دا غاړه یې ورته کښېني وینې هغې خوا راواوښتلو عمومي سړک ته دا هم ښه خوند کوي ښایسته فواره ده ډېره غټه او بالا 10 بجې سولې نو تر اوسه پورې لا ناست یو سلامونه ستړي مه شئ که مو شپه یې شپه مو په خیر او که مو ورځ یې روژه مو په خیر نو زموږ خو ماښام دی د روژې البته دا هم کنداره نوم یې نه اکثره خلک به دا دروازه پیژني دا غټه سره دروازه ده د شپې مهال نو روژه ده دا وخت په دې ساحه کې د خوراک شیان خرڅېږي نو په عادي ورځو کې چې روژه نه وي بیا مازدیګر ټیم دلته بیروباري اوس روژه ده وینه د شپې خلک ډېر ورته راځي وینه خلک راځي ګوره دا دې درېږي د دې دروازې او د دې ځای سیل کوي نو داسې به شوه سو دې خوا ته دا خیمې دي که مو لیدلې وینې داسې به دا خوا ته یو ډېره ښایسته فواره ده هغه به مو ووینو نو داسې په پښو به مو یو قدم هم سي ستاسو به هم ساعت تېر سي راځئ د خیره سره راتاسولو دا خو نامسجد دی وینې ښایسته مسجد هوا نو ماشاءالله داسې هوا ده چې سم د پسرلي هوا ده خوندوره نه یخه لګېږي او نه ګرمي ده تر اوسه پورې الحمدلله بیخي ښایسته هوا ده ما او ذکرا غواړو چې دغسې ولاړ شو په پښو قدم و هو په وارې ته ورځو صحیح دی نو ذکرا وایي وایي په وارې ته ځو او ذکرا ښایسته خوند کوي ښایسته یخه هوا یې جوړه کړې ده د اوبو هوا دا ډېر وخت هم دلته نه یې راغلې دلته نو خلک راځي کښېني دا نو ما د دې ویډیوګانې په اول سر کې ډېرې کړي دی دې ځای د جمعې په ورځ مازدیګر ښه بیروبار هم یې ډېر ښایسته ځای دی دا ګلان هم سوکا سوکا چې پسرلی کېږي دا چمبیلیان دي که دا شبوی هم ورسره غټېږي ښایسته کېږي دلته مخکې بیا جعفری ګل دی هغه هم ښه ایسي دا جعفری دی دا ټوله جعفری دی مازدیګر مهال چې د لمر لویږي داسې یو ښایسته تک ژړ معلومیږي دغه دا نو ښه ښایسته غټه فواره ده خلک راځي ورته درېږي دلته نو بس ډېری خلک د عکسو لپاره هم راځي وینه یې د اوبو سره ډېر خوند کوي عکس اخیستل څنګه د ذکرا خوند کوي که یا یا په دې کې مایان نسته خلک عکسونه اخلي راځه ذکرا داسې به وګرځېږو شاوخوا داسې یخه هوا یې لګېږي ځکه باد پر دې خوا دی زموږ پر خوا باندې وینې په دې بغلو کې خلک ورته ناست هم دي دې خوا ته خو بیخي دغه ساحه ټوله لنده کړې ده موږ خو نو له هغه ځایه سره راغلو داسې چې څه کېږي نو هغه وورېږي دې خوا ته صحیح دی هغه ته دوې خیمې نورې دي معنا نو دوې رانې خیمې د هغه دي هغه ته نارسېده بېرته راوګرځېدلو دې هغه خوا چې موږ راغللو هلته ډېر باد و اوبه یې راپاشلې فوارې دې خوا ته هوا برابره ده رڼا هم ده خلک راځي پر دا غاړه یې ورته کښېني وینې دا نو روژه ده دا وخت
چای هم څښي، بانډار هم کوي. که دا 11-12 بجو بیا نو له هغه بعده ځي د پیشلمي په کار پسې. دغه جعفریان دي، دا ګلیان وینئ. مازدیګر مال بیخي خوند کوي. دلته ډېر دي، مخکې چې مې در وښووله. هغې خوا را واوښتلو عمومي سړک ته، وینئ د فوارې د خوا څخه دې خوا ته راغلو. هغسې به کرار کرار ولاړ شو چې چیرې موټر ولاړو. دغه د بازیانو شیان دي ذکرا وینې. اوس نه ورځې یوارې؟ یا خو زویا نشته در سره، یوازې به نه ورځې. دلته وینې دا ځای به یو څه ارام دی، خلک ناست دي. نو روژه داسې دی چې سړی باید ارام وکړي. ماښام شر و شور ډېر نه وي. الله داسې ځای کې واک هم خوند کوي، او په داسې هوا کې به بیخي قدم وهل خوند کوي. دننه هېڅوک هم نشته په خیمه کې، وینې خالي ده. ځکه هغه بیا د بارانو د دې داسې وضعیت، باد باران ډېر یخ، بیا دننه خلک کښېني. بېرته چا کوم ځای څه تللي وو، بېرته هغه ځای ته مو ځان راورسوئ. دا ریړۍ نو بس تر پیشلمي پورې دلته ولاړ. څوک وږي کېږي بس راځي دلته، شور نخود دي، وریجې هم پیدا کېږي. بس موږ هم له دې ځایه ځو، که یو ځای کښېنو نو چې هر ځای کښېنستو تاسو را سره پاتې شئ. نو بس دغه دوکانو والا وینئ، دغه خوشحاله یې ماښام مال، ځکه د ورځې د دې هېڅ کاروبار نه وي. نو دغه ده فوارې ته ورغلي وو، په موټر کې صحیح نه معلومېږي، د باندې څه ډېره خوند یې کوی. او ذکره خلک تر ډېره وخته پورې دلته ناست دي. نو موږ غواړو چې داسې مخ ته ولاړ شو یو ځای نږدې کور ته، چې ډېر شر و شور ځای نه وي، هلته کښېنو. دغه دلته لا اوبه به در وشیندلې، و دې خوا ته باد دی ژوی. نو رینګ په واره ده دغه. دا هم ښه خوند کوي، ښایسته فواره ده ډېره غټه. تقریبا څو وارې مخکې راوستلې، نو کوم نه مې راوستلې. دا د مسجد د شپې نظاره یا ویو دی. موټرسایکلانو والا کې دا وخت بس انرژي هم پیدا شي، عذابول شروع کړي. زویات یې ویله ذکرا دا بس انتیکي انتیکي کوي. ښه ذکرا دا کومه فواره دې په ټولو کې خوښه ده؟ کومه یې وه؟ هوس یې ورته ودرېدو، هغه فواره یې تر ټولو خوښه ده؟ زه هغه خو دې ولیده، نو بالا صحیح دی. غواړو چې پر دې ځای باندې کښېنو. دا عمومي فواره ده د باغ. کله کله چې به موږ مازدیګر کښېنستلو که د چا په یاد وي. راځه ذکرا، د ښه ځای دی د بازوی ته راځه، چې در وښیم لاندې ته راځه.
دې اوس داسې ځای په کار دی چې مقصد د دې ښه ساعت پکښې تېر شي، چمن یا داسې ځای. دا نو ښایسته فواره، دې خواته بلاکونه، د خواڅه اوس راغلو. راځه ذکره، دا د سړک غاړه ده، دا داسې ښایسته ځای دی مقصد. که څه هم ډېر چمنی و شی نشته، خو دا ځای ډېر داسې پاک ځای دی، داسې دغه نشته، ډېر کثافات و شان نشته. نو په دې خاطر دا ځای مو انتخاب کړئ چې کښېنو. چې یو ګړی موږ هم یو ګیلاس چای څښو، الان له دې ځایه له خیره سره بیا ځو. او بالا 10 بجې سولې، نو تر اوسه پورې لا ناست یو. دغه خلک دي څوک دورې ځي څوک دورې ځي، موږ یې سیر کوو. ذکرام کله دورې ولاړه شي وینې، کله بیا موږ ته راشي بالا، ساعت یې تېر دی. هوا بیخي خوندوره ده په دې شپو کې به، نو بس څه درته ووایم، دا هوا